د افغانستان خطرناک هیټر په شل اوریزو لوبو کې یو قدم نور هم رامخکې شو. د کرکټ نړیوالې شورا د اګست میاشتې په 6مه نیټه د لوبغاړو د درجه بندۍ نوی لیست یا نوملړ خپور کړی دی. په دې نوملړ کې ځینې لوبغاړي پرمختګ کړی ده. د مخکې تګ په لړ کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. ځاځی چې په پیل کې 15 مقام کې وو، بیا تر 9 مقام راورسېد. له هغې وروسته یا 6م ځای راورسېده او اوس یو قدم نور هم رامخکې شو او په شل اوریزو لوبو کې 5م ځای خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا په شل اوریزو لوبو کې د 100 لوبغاړو نومونه خپاره کړي. په دغه نوملړ کې لومړی مقام لا هم د پاکستاني بابر اعظم دی، دوهم ځای بیا د نیوزیلینډي کولین منرو دی، دریم ځای استرالیایي ګلین میکسویل خپل کړی، څلورم ځای بیا د استرالیایي ایرون فینچ دی او 5م مقام بیا افغان کین لاسی ځوان هیټر حضرت الله ځاځي نیولی دی. ځاځي 713 نمرې ترلاسه کړي دي او له استرالیایي کین لاسی توپوهونکي ډارسي شارټ څخه 3 نمرې مخکې دی. حضرت الله ځاځي هندي لوکیش راهول، پاکستانی فخر زمان، هندي روهیت شرما، انګلستاني ایلکس هیلز، نیوزیلینډي کین ویلیمسن او نور لسګونه د نړۍ ټاپ توپوهونکي وروسته کړي دي. 20 کلن ځاځی په 2013 میلادي کال کې افغان لوبډلې ته راغلی و او تر دې دمه یې د ګوتو په شمار شل اوریزې لوبو کې نړیوال ریکارډونه خپل کړي دي. نوموړي په داسې حال کې په شل اوریزو لوبو کې په 100 غوره توپوهونکو کې تر 5م مقامه راورسېد چې کابو یوه میاشت وروسته افغان لوبډله له بنګلادیش سره شل اوریزو لوبې لپاره لري او د نومبر په میاشت کې بیا ویسټ انډیز سره هم په لوبلړۍ کې شل اوریزو لوبو ترسره کړي. هغه به په شل میلادي کال کې د اسیا شل اوریز جام په لړ کې د افغان لوبډلې برخه وي او د شل میلادي کال په شل اوریز جام کې به هم د افغان لوبډلې ملاتړ وي. په یو ورځنیو لوبو کې لا هم 8 افغان لوبغاړي د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې داخل دي. رحمت شاه زرمتی، نجیب الله زدران، اصغر افغان، محمد شهزاد، حشمت الله شهیدي، محمد نبی ساخیل، راشد خان او ګلبدین نایب هغه توپوهونکي دي چې نومونه یې لا هم د یو ورځنیو غوره لوبغاړو د درجه بندۍ په لیست کې شته.